خو رستم دوستانو پر کثافاتو باندې اوس قطي بوتلان نه پیدا کېږي ځکه چې څوک دغه نه یم دغه نه اوه دوستانو تازه پیاز او دغه دا خو نو پرېوله سوي میلیاوه بس عید نه غواړي پاک دي خوره پاک دي ښه دا رقم دي دوستانو زموږ نوه زده واه 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 نه پوهېږم چې دا به په داخل د افغانستان کې راوڅښي زوی راوڅښي په داخل د افغانستان کې چې دي هغه خو نو دغه کولی سي خدای پاک دې په افغانستان دعاوې وکړي دوی ستاسې دعاوې قبلېږي لاسونه پورته کړي الهي آمین الله پروردګاره په افغانستان کې ډاډمن امین سرتاسري سوله راوړي الهي پروردګاره ته مو دغه دردونه را دوا کړي الهي پروردګاره ته مو ژړا په خندا را بدله کړي پروردګاره ته پر ټول افغانستان باندې رحم وکړي پر ټول افغانان باندې پر ټول امت مسلمان باندې الهي ته مطاعت او عبادت قبول کړي پروردګار په دغه حال کې به څنګه دروازه دغه دلته کښېنه زوی راسه بسم الله الرحمن الرحیم دا نو دوستانو ورته وګورئ واه 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 دا دغسې پرې اچول کېږي دغسې کېږي واه 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 دوستانو ورته وګورئ والله که مو په ژوند باندې خوړلی خوږېږم خوله مو اوبه ورته کوي بسم الله الرحمن الرحیم سیز به خوله اوبه راته کوي ورته کوي دوستانو موږ بیا درته خورو بسم الله الرحمن الرحیم اذانم دا دی اوسو دوستانو بس خدای پاک دې ستاسې د ټولو طاعتونه عبادتونه قبول و مقبول وګرځي بسم الله الرحمن دا روژه مو ماته کړه ملک کاکا شربت ښه دا دې ده ته راوړه شربت ما چې ول ماته دې راوړم یاره ملک کاکا ته هم په انډیوالۍ کې یو څه لږ زه نه کوم یا ماته خو یې نه دې راوړي نو تا چې راوړله یوني کې مالګه لرې دوستانو بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو واه 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 دا نو چې اوس مالګه هم داسې پر واچوو دوستانو چې داسې مالګه هم پر واچوو د خیره سره بیا نو بیخي خوند کوي اوس هم شو دا دی دوستانو ورته ګورئ داسې بیا ګډ کړو داسې بیا بسم الله ستا کاچوغه نسته زوی وی جار سم وی زه ته بیا په یوه کاچه خو زه ته بیا راوڅښه زوی راوڅ جار یا زه ته په یوه کاچو یو نوبت به زما یو نوبت به ستا سمه ده بسم الله ما اوسه په دواړو ده ښه دوستانو دا زه په لاس کړم دوستانو داسې خوند کوي ښه بسم الله په بهر کې چې اوسېږي هغه مسافر به نه اوس خوله اوبه ورته کوي دوستانو دغه ډوډۍ دوی د ماشومان پر کثافاتو باندې پیدا کوي بیا پرېوي او بیا نو د یتیمان خوري بسم الله بسم الله نه پوهېږم چې موږ خو ناتار ورته وایو نه پوهېږم چې تاسو څه شي ورته وایاست ځینې دوستان والله که خبر یم چې څه شي ورته وایي تپل سوي جګړې مو دوستانو داسې په زرهاوو کورنۍ په میراث راته پرېښي دي ډېرې کورنۍ به یې چې اوس به لس رقم غذا ورته پرته وي د هغه څخه طلبګار صاحب اوس راښکاره سو طلبګار صاحب سلام وروره غیرحاضر وې دا ډېر وخت غیرحاضر وې طلبګار صاحب
زما یو ورک ورور دی کویټ کې اوسېږي طلبګار صاحب نو هغه به ټول عمر ویله چې دا کمپاین کې بیا دغه کول ول خدای پاک دې وکړي چې د پارلمان وکیل سي خدای دې وکړي چې بیا په دا مهربانۍ او زړهسواندۍ کې تغییر رانسي ما ورته ویله چې زه خپل خدای پاک سره پوهېږم نو طلبګار صاحب یو دغه زموږ دغه مهربانه با احساسه با درکه ورونه د جملې څخه دی چې د کلونو راهیسې د خپل هېواد بېوزله بېوسه بېکسه کونډې او یتیمانو دپاره غذایي مواد خیمې بیخي ډېر غټ کومکونه کوي بسم الله طلبګار صاحب خو نوم په خارج کې دی هغه به هم دغه رقم غذا به هغه هم دا ډېر وخت نه وي خوړلی اخ طلبګار صاحب چې خوند کوي خولې دې اوبه ورته کېږي پوهېږم پوهېږم د ډېرو دوستانو خوله به اوس اوبه ورته کېږي بسم الله دوستانو دا ډوډۍ چې دوی د کثافاتو څخه ټولۍ تېراوه ده ښه ده مور دا پرېومه دا بیا پاکه پرېومه دا ورته وګوره دوستان دا چې د کثافاتو څخه چې دغه سي راټوله سي دا پرېومه لا داسې میده کړمه چې د کثافاتو څخه یې راټوله کړله بیا پرېوله کېږي بیا وچېږي دا تاسو ورته وګورئ دوستان دغه رقم بیا نو په اوبو په شلمبو کې سره دغه کې سره میده کې بیا نو د یتیمان خوري نو اوس نو ډېر زموږ ورونه دي چې شپږ اووه رقمه غذا خوري د هغه څخه وروسته نو بیا 2 ساعته سپورټ دی هغه څخه وروسته یو 20 دانې ګولۍ دي د هغه څخه وروسته بیا هم ارژی باد داسې ساده غذا وخورئ چې نه مو ارژی بدېږي دا ګرده ریګ دی ګرده خاوره و دا د خاوره ده دوستانو دا اوس هم ګرده خاوره ده دوستانو دا اوس چې ما دا خلطه خلاصه کړله تر څو ګوره دغه خاوره و ریګ دی بس د خاورو ریګ ټوله د دغه ډوډۍ سره چې اوس یې موږ خورو د هغه سره ورته راګاډي مګر دوستانو باور وکړئ دومره خوندور چې دا د غم نه راکوي موږ خو یې خوړی چې مجبور یو موږ سره مجبوره دی خوري یې نه خوره دونه خوند کوي چې هر رقم کبابونه وایي دونه خوند یې نه کوي عجبه خوند کوي خور عجبه خوند کوي غږ مه لره عجبه خوند کوي ملا کاکا هغه کومک یې ورته راوړه د خور کومک ورته راوړه ملا کاکا شام کې ورته راوړه اوس به د بیخي ډېرو خوله داسې اوبه ورته کېږي چې چې دا وخوري دا نه ورسېږي هر چاته دا هر چاته نه ورسېږي اوس به د ډېرو خوله اوبه ورته کېږي ترویې وینې دا کلکه ګردرې دا خپره د ترویې د لسې مستې اشناوي واخم برای د لسو افغانو شلمبې بیا د ریګو د خاورو د هغه څخه ډکه ډوډۍ پکښې میده کوي د لسو افغانو شلمبې دغه کړي دي دوستانو دغه ځینې پاتې شوي دي دا بیا پکې شلمې کې دغه شوي دي د یوې لهجې دپاره دوستان خپل پر زړه باندې لاس کښېږدئ د یوې لهجې دپاره درد احساس کوي که ستاسو اولادونه پر دغه رقم باندې او دغسې طلبګار صاحب وایي روژه ماته بعده بیا ما ټلیفونه وکړه باید روژه ماته بعده طلبګار صاحب غیر حاضر دی خوا مې ځینې بده ده طلبګار صاحب پوهېږم خوله به دې اوبه ورته کېږي اوبه به بسم الله چې دا د یتیمانو ډوډۍ خوږه ده دومره خوږه ده دومره خوږه خیر اوسې الله دې مرغه راکړي زه هم چې ګوتې ورسره ونه خورم دومره خوند کوي
دوستانو د اندازې څخه زیات خوند کوي دومره خوند کوي چې فکر یې نه بیخي خوندوره ډوډۍ بیخي خوندوره دا به ته څنګه پرېږدم سمه ده سمه ده دی وایي سمه دغه ټوکر راکړه یو ټوکر راکړه دغه راکړه دوستانو